یو ځل بیا پر پاکستاني پوځ خونړی برید سوی. پاکستاني سرتیرو په ژړا له افغان طالبانو ګیله وکړل او د دې برید په تور یې افغان حکومت ملامت کړی. دا چې برید چیرته او څنګه سوی، څومره پاکستاني پوځیان هلاک سوي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له لوري په برید کې یې 15 سرتیري وژل سوي. د پاکستان پوځ وایي چې نن یې 15 سرتیري هغه مهال وژل سول چې د افغانستان له خاورې سختریځو پرې برید وکړ. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دوی پر پوځیانو د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې برید سوی دی. پوځ ادعا کړې چې ځواکونو یې پر حمله کوونکو ځوابي ډزې کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې په ځوابي برید کې یې څو مخالف وسلوال وژلي یا څرنګه ورته څرګنده سوه چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد حکومت د افغانستان له خاورې حملې غندي او هیله لري چې د افغانستان موقت حکومت به د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د خپلو پوځیانو د مرګ ژوبلو په خاطر افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو افغان حکومتونه یې ردوي. تیره اونۍ د ایران پولې ته نږدې په بلوچستان ایالت کې د پوځ پر 2 مرکزونو د بلوچ بیلتون غوښتونکو حمله هم له افغانستان سره وتړله او ادعا یې وکړه چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. په همدې حال کې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ یا بلوچ لیبریشن آرمي مشر بشیر زیب په یوه ویډیو کې ادعا کړې چې 14 جنګیالیو یې په پنجګور او نوشکي کې د امنیتي ځواکونو مرکزونه د 3 ورځو لپاره نیولي وو او په هغوی کې یې 195 پوځیان وژلي دي. پاکستاني چارواکو ضد و نقیص ارقام ښودلي، ځینو 15 او ځینو د 15 پوځیانو وژل کېدل تایید کړي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.